قطر د طالبانو له مهمو متحدانو شمیرل کیږي. هغه هیواد چې د افغانستان د پخواني حکومت پر مهال د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه او د امریکا د افغانستان د پخواني حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو تحصیل کوونکی و او نن هم د طالبانو د ډیپلوماسۍ په میدان بدل شوی دی. دلته ملګرو ملتونو کې د قطر دایمي استازی د امنیت شورا یوې ناستې ته ویلي چې هیواد یې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغانستان د ملاتړ هڅو ته دوام ورکوي او یو منځګړی به پاتې شي ترڅو افغانستان له مهمو ننګونو سره مقابله وکړي او سولې او ثبات ته لاسرسی ومومي. قطر به له افغانستانه د ملاتړ په برخه کې خپلو منځګړو هڅو ته دوام ورکړي څو دا هیواد له سترو ننګونو سره مقابله وکړي او سولې او ثبات ته ورسیږي. دغه هڅې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه د دوحې بهیر کوربتوب هم رانغاړي. هغه بهیر چې موخه یې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان بشپړ ادغام دی. قطر د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې بهیر اصلي تسهیل کوونکی او کوربه دی. هغه بهیر چې موخه یې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان بیا ځلې ادغام دی. خو لا هم مهم مسایل لکه د سولې مذاکرات، ټولګډونې حکومت، د بشر حقونه او په جوړښتونو کې د ښځو ګډون هغه موضوعات دي چې د دې بهیر د بحث په منځپاڼه کې نه دي ځای شوي. دغه بهیر اوس یوازې له نشه یي توکو سره د مبارزې او خصوصي برخې پر پیاوړتیا د کار د ډلو په بحثونو متمرکز دی. قطر دغه راز د طالبانو او هیوادونو ترمنځ د اړیکو په رامنځته کولو کې هم مهم رول لوبولی دی. دغه هیواد د طالبانو، امریکا او د اروپایي هیوادونو ترمنځ د اړیکو په رامنځته کولو کې خپل رول ادا کړی دی. په وروستي مورد کې د آلمان فدرالي دولت ومنله چې د قطر په منځګړیتوب یې له طالبانو سره خبرې اترې کړې دي. د آلماني چارواکو په خبره د دوحې په منځګړیتوب یې 13 اونۍ 80 افغانان له آلمان افغانستان ته لیږدولي دي. د دې موضوعات ترڅنګ برلین تازه اعلان کړی چې د طالبانو 2 دیپلماتان هم په خپل هیواد کې مني. در هماهنگی با طالبان قطر تلاش میکنه که مهاجرین افغانستان از کشورهای اروپایی اخراج بکنن و در بدلش این کشورها را وادار بکنن که از طالبان حمایت بکنن و یک رابطه دیپلماتیک با طالبان برقرار بکنن. له دې ټولو سره سره قطر له طالبانو په وار غوښتي دي چې بشري حقونو او د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. خو طالبانو تر اوسه د ښځو پر وړاندې له خپلو سیاستونو د هیوادونو له سپارښتنو سره شاتګ نه دی کړی.